د نتیجو جمعبندي او اعلان ډیر حساس او مهم بهیر دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیونې د نتیجو د جمعبندۍ مرکز کې د څارونکو او کتونکو په وړاندې ترسره کوي. لومړی پړاو د موادو د تسلیمۍ د برخې کارمندان لومړی د محافظتي کڅوړو صندوقونه څیړي او خپل معلومات تر دقیقې محاسبې وروسته په سیستم کې ثبتوي. دوهم پړاو د نتایجو د فرمو د ترتیب کمیټه کڅوړې پرانیزي، کله لایحې او طرزالعمل سره سمې وي سیستم کې ثبتوي او که سمې نه وي نو د تصفیې برخې ته یې استوي. دریم پړاو د نتیجو د فرمو ځانګړې شمیرې سیستم کې ثبت، فرمې سکن او اصلي ارشیف کیږي. څلورم پړاو لومړی او دوهم ټیم د کاندیدانو د رایو نتیجې په نوبت سره سیستم کې جلا جلا درجوي. پنځم پړاو په آخر کې د نتیجو د ثبت کیفیت د اشتباهاتو د مخنیوي لپاره کنټرول، اصلاح او تطبیقیږي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي د ګزارشونو تر هر اړخیزې څیړنې وروسته د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلانوي. د نتیجو د جمعبندۍ بهیر دا وخت له شدت سره روان دی. د لا زیات رڼاوي لپاره پوره وخت او دقت غواړي. اطمینان ولرئ چې ستاسو د رایو نتیجې تر هر اړخیزې ارزونې وروسته له پوره امانتدارۍ سره اعلانیږي.